حضور پاک فرمائے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله تر سوچ په مخدز مکه دا الله نوم ویلی شي نو قیامت باندې راځي او چې دا الله نوم د مخدز مکه نه ختم شو نو روح اوته نو قیامت راځي کائنات به جمدی وي چې دا الله نوم ویل کېږي او چې دا الله نوم ختم شو کائنات مړ شو ختم روح دلال ختم شو یو سات کې به قیامت راشي او دا انوار او سپومه او غرونه دا به دوړي وړي شي او دا به مالوچو په شان دا غرونه والوزي او ختم بشي تر دې حد پورې اور حدیث کې دا څه راځي وی تر سوچه اونا دا الله نوم اخلی دا بشنی او چې کما سانگا اوچا شوا دی دا خدای نوم بند کرده ذکر بند کرده تر سوچه اوبا و روانی وی شرلار کئی دا خدای نوم علی نو روانی اوبا نسخا کیگی او چې کلا دا اودره دی دا خدای نوم بند شو سخا بشی تر سوچه پا دریاب کے کب دا خدای نوم اخلی نو خکاری بے نخکار کئی او چې کلا دا خدای نوم بند شو نو دا خکاری پا جال کے بے نخلی او تر سوچ دا مارغان په هوا کې د خدای نوم اخلي د دې به خدای حفاظت کوي د ښکاری په جال کې به نه راځي او چې د خدای نوم بند که د ښکاری په جال کې به راشي الله په نوم باندې دا ټول کائنات جمع دي دا الله نوم د دې ټولو کائناتو روح دی دا الله نوم چې وي نو دا ټول کائنات به جمع دي وي او چې د الله نوم نه کائنات به ختم شي